ولا خبر مې دا وکړه که ته ما سره د دولت په توګه خبرې کوې د دولت په توګه نو بیا موږ سره د دولت په توګه خبره دا کېدای شي د تیر جمهور رئیسانو ډاکټر صاحب اشرف غني دي کرزي صاحب حکومتونه چې دي هره برخه کې چې دي د هغوی لغوه چې ده د امیرالمؤمنین د حکم ایجاب کوي دولت دغه شی ده او که ته شخصي بحث کوې تنظیمي بحث کوې یو دم یو رئیس راپور شو ما خو جهاد کړی ده تا بیت المال ته تاوان رسولی ما ته یې ویل مالی چې تا جهاد کړی ما بیت المال تاوان ما ستا جهاد کړی خو بیا معلومیږي چې بیت المال ته ډېره ګټه هم رسولې ده بل دا جهاد یې په ما باندې څه تپاس لې وروره ته زه د شریعت مطابق عمل کوم چې امیرالمؤمنین هم حکم راوړي زه نه منم ما د عجب شریعت او با مرد ګوره دغه جهاد او دغه شریعت به نه پالمه کوي دین سره برچه جوړه کړې د هر چا په خېټه منډې خپله پې هغه خورئ مڼې خورئ دا داسې داسې تاسو نه مخکې هم د شریعت په نامه خلک راغلي 11 کلن 14 کلنو چې ورته د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د ژوندون تلویزیون مشر ښاغلی محمد اسماعیل یون تېره ورځ په یو خبري کنفرانس کې په اسلامي امارت باندې ځینې بې بنیاده تورونه ولګول. څه موده وړاندې په یو غونډه کې چې د اسلامي امارت لوړپوړي مشرانو هم پکې ګډون کړی و ښاغلی محمد اسماعیل یون یو وینا وکړه. په دغه وینا کې ښاغلي محمد اسماعیل یون د اسلامي امارت حکومت ته 15 نوي نمرې ورکړې. دا چې ښاغلی یون د پوهنتون استاد ده او د پوهنتون د استادۍ له مخې اسلامي امارت ته دغه نمرې ورکړي دي نو که یو محصل دومره نمرې وړي نو ضرور به هغه محصل لایقه وي. ښاغلي یون ته ور یادو کله چې تا یو نظام ته 15 نوي نمرې ورکړي دي نو بیا د دې نظام پر وړاندې داسې خبرې د خپل شخصي طبیعت او مزاج څخه پرته بل څه نه دي. ښاغلی محمد اسماعیل یون د خپل تلویزیون لپاره په تیر جمهوریت کې د مخابراتو وزارت اړوند یوه ځمکه په اجاره نیولې وه. دغه اجاره شوې ځمکه محمد اسماعیل یون یو جریب په 1509 افغانۍ نیولې وه. په داسې حال کې چې همدغه څنګ کې ځمکه یو جریب په 4000 ډالر ورکول شوې ده. نو کله چې یو تړون د تدارکاتو د قانون خلاف ترسره شوی وي او که چیرې دغه تړون له منځه وړل کېږي یو نوی قرارداد باندې ورکول کېږي دا د ښاغلی یون د خپل تلویزیون د بندولو په معنا نه اخلي. که څه هم یون صاحب د پښتو او همدا ډول د پښتو ژبې د غني کېدو لپاره ډېر ستر خدمات کړي دي همدا ډول د اسلامي امارت څخه یې هم ملاتړ کړی ده. راځئ چې د دغې قضیې په اړه د مخابراتو وزارت وضاحت واورو چې د مخابراتو وزارت د دغه قرارداد په اړه څه وایي. د مخابراتو معلوماتي تکنالوژي وزارت د افغانستان اسلامي امارت د پالیسۍ په اساس د یاد وزارت اړوند جایدادونه تر بررسۍ او څېړنې لاندې ونیول او همدا ډول د مخابراتو معلوماتي تکنالوژي وزارت اړوند قرارداد شوي ځمکې او جایدادونه هم تر څېړنې لاندې ونیول شو چې په طرز کې د خیانت د مخنیوي او د جایدادونو د تثبیت په خاطر هغه ملکیتونه چې په غیر قانوني ډول او د اصولو خلاف په قرارداد ورکړل شوي وو قراردادونه یې لغوه شول. هغه ملکیتونه چې د زورواکو له لوري غصب شوي وو بیرته راوګرځول شول چې ښه بېلګه یې د مهتاب کلا ځمکه ده چې د 2 تنو له لوري غصب شوې وه. همداراز د یکتوت سیمه کې 4 جریبه ځمکه چې یوه تلویزیوني شبکې ته په غیر اصولي ډول او د هغه وخت تدارکاتي قوانینو خلاف په داوطلبۍ پکې صورت نه و نیولی او همدا ډول د وخت حاکم له لوري د یو اړخیزې غوښتنې په طرز کې د بیت المال ځمکه فی جریب په ډېر ناچیزه قیمت کې د میاشتې 1509 افغانۍ په کرایه ورکول شوې وه. په دغه قرارداد کې اساسي ستونزه همدا ده چې یاده ځمکه د زراعتي قرارداد په اساس ورکړل شوې وه خو اوس مهال ترې تجارتي ګټه پورته کېږي. د یادونې وړ ده چې د یاد ځمکې ترڅنګ د مخابراتو معلوماتي تکنالوژي وزارت یو جریب ځمکه یو مخابراتي شرکت ته له 4000 ډالرو پورته په کرایه ورکړل شوې وه چې د موقعیت له نظره هم خصوصي تلویزیون ته د ورکړل شوې ځمکې په څیر نه ده او البته د خصوصي تلویزیون دغه ځمکه له دغې ځمکې څخه ډیره بهتره ده. د پورتنیو ملکیتونو د کرا له مخې د افغان بي سي مخابراتي شرکت ته د ورکړل شوې ځمکې د 10 کلونو کرایه 5,70,80,000 ډالر کېږي. په داسې حال کې چې د یاد تلویزیون د 10 کلونو کرایه 8,02,000 افغانۍ کېږي. د مخابراتو وزارت د دې خیانت د مخنیوي په خاطر یاد تلویزیون ته د نوي قرارداد وړاندیز وکړ. د سفارشونو واسطې د نتیجې نه ورکولو وروسته نوموړي خصوصي تلویزیون مسؤل بېهوده بې بنسټه او د اصولو خلاف ضد او نقیض خبرې وکړې. نه یوازې دا چې نوموړی په مخابراتو وزارت تورونه پورې کړل
بلکې د اسلامي امر ټوله پالیسي یې وننګوله چې یاده چاره نامناسبه او د ټولو رسنیزو اصولو خلاف عمل ده، ځکه یاده موضوع یو حقوقي اړخ لري، سیاسي مسایلو سره هیڅ راز اړخ نه لګوي او باید د قضایي ارګانونو له مخې مخ ته یوړل شي. لہذا د مخابراتو معلوماتي تکنالوژي وزارت یاد تورونه په کلکه ردوي او بې بنسټه یې بولي. په یاده برخه کې د تلویزیون او رسنیو د مخنیوي هیڅ راز خبره نه ده شوې، ځکه رسنیو ته جواز ورکول او یا هم د هغوی د نشراتو بندول د اطلاعات او کلتور وزارت دنده نه ده، بلکې د پورتنیو څرګندونو په اړه ولس ته ښه قضاوت کولی شي. د یادونې وړ ده چې یاد قرارداد به د اصولو له مخې ترسره کیږي او هرومرو به په دې برخه کې د خیانت مخنیوی کیږي. د مخابراتو وزارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د بیت المال سره خیانت وکړي. دا و د ښاغلي محمد اسماعیل یون په اړه د مخابراتو د وزارت وضاحت. که څه هم ښاغلی محمد اسماعیل یون د خپلې رسنۍ د بندولو په اړه وایي، خو د مخابراتو وزارت په دغه وضاحت کې د رسنۍ د بندولو په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوي، بلکې ډاډ ورکول شوی ده چې دوی لا هم د رسنیو ملاتړ کوي. دا هغه اسناد دي چې ښاغلي محمد اسماعیل یون د تیر جمهوري دورې له ولسمشر حامد کرزي څخه اخیستي وو. په دغه پیشنهاد کې محمد اسماعیل یون کرزي ته وړاندیز کړی ترڅو دغه ځمکه په مناسبه کرایه ورته ورکړي، ترڅو پکې خپل تلویزیون فعاله کړي. د تیرې ادارې مشر کرزي هم ورته احکام ورکړي دي، خو په قرارداد کې اساسي ستونزه دا ده چې دغه قرارداد د هیڅ داوطلبۍ له مخې نه ده ترسره شوې او همدا ډول دغه تجارتي ځمکه په 1509 افغانۍ کرایه چې ډېر یو ناچیزه پیسې دي، او حتی که د افغانستان په ډېر لرې اطرافي سیمو کې وګورو، یو وړوکی دوکان خلک په 1509 افغانۍ 1500 افغانۍ کرایه باندې ورکوي، خو ښاغلي محمد اسماعیل یون ته یو جریب ځمکه د میاشتې په 1509 افغانۍ ورکول شوې وه. حال دا چې د همدې ځمکې ترڅنګ د مخابراتو وزارت یو بله ځمکه چې له دې ځمکې څخه کمزورې ده، هغه ځمکه د $4000 په قرارداد باندې ورکول شوې ده.